السلام علیکم دوستانو، زه ستاسو ورور زعفران صدیقي یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې له یوې نوې ویډیو سره. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو ته ښودل کېږي چې د انویټ کولف یا پاسورډ څنګه ریموو کېږي یا لرې کېږي. کوم انویټ چې کولف ده تاسې څنګه خلاصولی شئ. ډېرو دوستانو غوښتنه کړې چې موږ د انویټ کولف زده ده چې څنګه بیرته ولګولو او بیرته یې چې لرې کوو نه شو لرې کولی، یعنې چې دا د بل وخت لپاره دا کولف نه وي کېږي. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو ته ښودل کېږي چې کولف یې څنګه خلاصېږي او د کولف د لګولو طریقه خو په تېره ویډیو کې ما تاسو ته ښودلې ده. که یې کولف لګوئ هغه ویډیو به په ډسکرپشن کې پرته وي یا یې په انویټ کې په چینل کې وګورئ، هلته پکې پرته ده. انویټ پاسورډ ورته ووږئ یا انویټ لاک ورته ووږئ یا انویټ کولف ورته ووږئ. نو په دې ویډیو کې تاسو ته ښیم چې د انویټ کولف یا پاسورډ یا لاک څنګه لرې کېږي. زبردست. انویټ ته برق را پرېږدو، انویټ سټارټوو. انویټ سټارټ شو، په انویټ کې 50 فریکونسي راله یا 50,000 راله. پروګرام بټن ووږو، خو دلته زموږ کولف نه خلاصېږي. موږ چې کله پروګرام ته داخلېږو موږ مخته دا کولف راځي، دلته که موږ غلط نمبر ورکوو نه خلاصېږي. کوم نمبر چې موږ ورکړی دی مقصد دا دې انویټ ته ما اوس له لاسه کولف لګولی، په دې کې ما څه شی وګورلې 1 او 2 او 3. نو دلته راله 1123. په دې که زه کلیک وکړم دا انویټ کولف ماته خلاصېږي. خو تاسو ته د انویټ کولف معلوم نه ده چې دا کولف چا لګولی ده او څنګه خلاصېږي. تاسو به څه ورسره کوئ؟ تاسو به پروګرام بټن ووږئ، 0 به 5 کوئ د چپ لاس ته، بیا به 0 پرېږدئ، بیا به 3 0 1 کوئ، 4 0 به 1 کوئ او 5 0 به 2 کړئ. دلته رالو 50,112. کله چې دا تاسو ته وکړي چې بیا په دې کې دغه کوم کولف چې لګېدلی دا تاسو ته خلاصېږي. بعد له هغو چې د کولف دا کوم کولف کې لګېدلی ده او دا کې ختموئ د همیش لپاره کې ړنګوئ، هغه طریقه درته ښیم چې هغه څنګه ختمېږي. دا مې اوکې کول، تاسو ته معلوم شول چې د موږ پروګرام خلاص شولو، یعنې موږ پروګرام ته داخل شولو. اوس موږ څه کوو؟ پروګرام بټن ووږو، پروګرام خو په 0 ده، دا موږ رسوو P ته. اوس موږ هغه طریقه درته ښیو چې د انویټ د چې کوم کولف لګېدلی هغه د همیش لپاره ختم شي. دا وکې کوو، بیا یې وکې کوو. دلته یوازې ټول موږ 5 صفرونه دي، ښه دا ټول 0 دغه رقم ته یې پرېږدو، پسې وکې کوئ. صحیح شو. د دې پروګرام چې موږ نور راوځو، دلته د موږ په دې ځای کې چې کوم کولف لګېدلی هغه موږ ټول 0 پرېښولو، په 0 باندې موږ وکې کړو، دا موږ 0 شو. کله چې موږ پروګرام ته داخلېږو موږ به انویټ کې ټول صفرونه راځي. دلته اوس تاسو ته ښکارېږي 50,000. دلته خو اوس کولف خلاص ده، موږ په انویټ یې بر کټ کوو، بندوئ. کله چې انویټ بند شو بعد له هغه څخه بیا پروګرام ته داخلېږو چې موږ کولف وګورو چې کولف خلاص شوی که یا د همیش لپاره ختم شوی که یا. دا موږ انویټ ته برق پرېږدو. انویټ سټارټ شولو. اوس موږ پروګرام بټن ووږو چې موږ کولف شته که یا. تاسو ته معلوم شو چې موږ کولف د همیشه لپاره ختم شوی. نو دوستانو دا و د انویټ د کولف د لرې کېدلو په باره کې یا د پاسورډ ریموو په باره کې وه. دوستانو کوم ویډیو خوښه شوې چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، ښایسته کمنټ ورته ورکړئ. د نورو ویډیو لپاره له موږ سره پاتې شئ. موږ به کوشش کوو چې هر وخت ستاسو لپاره نوي او ښایسته ویډیوګان راوړو. د سرلوړي او اباد افغانستان فی الحال. الله مو مل.